نو دا 2000 روپۍ به تا په غلا را پیدا کولې که څه مزدوري څه به دې ولګول؟ نه کور نه مې اخیستی. دا څه مجبوري وه جي؟ نشم. نو د پښتنو سره چې کومه دی دا شارټ کټ لاره چې کومه ده د نشې ده د هغه ته دغه پرابلم یا دغه مسلې حل ښکاري. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کتونکو زه مشتاق علم ستاسو ورور راغلی ما مندني علاقې ته نیو لایف جنرل هاسپټل اینډ ریهاب سنټر. ډاکټر کامران صاحب سره ولاړ یم چې د ډېر وخت راستې چې کوم دی دغه د منشیات کې ککړ خلک چې کوم دي په نشو کې دغه خلکو له چې کوم دی علاجونه کوي. ډاکټر کامران صاحب ماشاءالله د ډېر وخت نه ګورو ستاسو هلې ځلې دغه روانې دي او د دغه مریضانو علاجونه کوي. ډېر خلک مطمئنه دی ستاسو د علاج نه. څه به وایي په دې موقع باندې؟ بس مشتاق بھائی زمونږ کار چې کومه دی هغه تاسو نه پټ نه دی بلکې تاسو ټیم په ټیم راغلي پروګرامونه هم کړي دي ویډیوز هم کړي دي ډېر زیات وایرل شوي دي څه چې دي بس کیمرې د وړاندې هم دي او ستاسو وړاندې هم دي. ډاکټر صاحب دا راته وایي چې دوی له علاج کې که څه ساختونه ماختونه څه حساب کتاب دی چې کوم کسان د نوځي نو بیا په دې نشو کې ویریږي ډاکټر صاحب نه چې که دوباره هم شروع وکړو نو بیا به هماغه انجام وي. دا څه حساب کتاب دی؟ یاره داسې چل دی سختونو چل خو چې کومه دی هماله ځکه نه راځي چې بېله یو سپیشلیټي ده او علاج چې کومه دی علاج یې کوو. صحیح ده. ډاکټر صاحب دا راته وایي څومره وخت نه ایکسپیرینس لرئ د مریضانو کې چې یاره دلته کې ما خو ډېر کتلي چې ډېر پخوا نه لګې خو بیا هم به هر حال خپل ایئر یاد کوي چې څومره وخت نه د بیمارانو علاج کوئ؟ یاره داسې دی مشتاق بھائی چې لکه 2012 نه لومړی زمونږ اوپننګ چې کومه دی شوی و او 2012 نه تر دې وخت پورې چې کومه دی تقریبا 10-12-13 سال وشو تقریبا. څه نشه کې؟ هایسا پوډر. هایسا پوډر. او کله راغلی دلته؟ دلته میګا. تاسو نوم څه دی؟ زما جي لقمان. د کوم ځای نه؟ زه جي د ساول ډېر یم. ښه او څنګه علاج څنګه روان دی؟ نشه علاج خو ماشاءالله ډېر مطمئن یو او ډېر ښکلی علاج روان دی. نشه دې څه کوله؟ نشه به مې جي پوډر او د آیس اسکو. تاسو؟ ما آیس کړی. او د کوم ځای؟ لاهور. څومره ټایم نه دی؟ ما تقریبا 3 میاشتې. تاسو؟ سر جي ما آیس کړل. آیس اسکل. څومره ټایم دی وشو دلته؟ څه کم 2 میاشتې پیدا کېږي. او کله به تختې دی نه؟ د ځل نه تختم. چیرې راځم؟ ګپ ور سره لګو. دا راته وایي ستاسو نوم څه دی؟ زما نصر نوم دی. زه د قاسمي سره تعلق ساتم او زما ګولو نشه مې به کوله او دماغ لکه منټل دغه ته نږدې. دا راته وایي پینټه ګولۍ جاولې ماولې که څه شي؟ نه د ارام ګولۍ مې به خوړلې. د ارام ګولۍ خوړلې. خو هغه مې د دماغ مې سپور شوي و ډېر زیات لکه بد اوس څنګه مطمئنه علاج؟ اوس ډېر زیات او ډاکټر صاحب موږ له ټایم په ټایم دوايانې هر یو شی ټایم په ټایم راکوي. اوس سیټ شوی یم ماشاءالله. میاشت مې وشوله چې علاجونه په خوږو باندې پوه شوي. ما حماد نوم د بارم خان ډېر سره تعلق ساتم. ما آیس په مسکل. آیس په مسکل. او عمر دې څونه دی؟ 22 سال. او د څو روپو آیس په مسکل لورئ؟ 2000. دا وګوره والله چې سم پروفیسر و. ښه دا راته ووایه نو دا 2000 روپۍ به تا په غلا را پیدا کولې که څه مزدوري څه به دې ولګول؟ نه کور نه مې اخیستی. کور نه که نه. او داسې ډارک به یې له در کولې چې ورشه پوډر جګړې به هم کولې او جګړې به او دې ځای نه چې لاړ شي بیا به جګړې کوې که نه؟ نه جي. ته را دې خوښه نوم دې څه دی او څه نشه؟ میر آیت نشه مې کوله او یې د کوم ځای؟ بنو. والله ډاکټر صاحب زه خو تا ته حیران یم یاره. بنو سوات وزیرستان دا ټول خلک دې راغونډ کړي دي والله چې د کماله ډکې یار. دا راته ووایه مشره لږ را مخکې شه دا وګوره داسې مشران هم زمونږ ګیر کړي دي. څه نشه دې کوله مشره؟ جی ما خو نورې نشې نه دي کړې غټې او چرس مې مسکل او ډېرې مجبوریانې داسې چې بعضې خبرې ته ویلي او بعضې ته نه. دا څه مجبوري وه جي؟ نشم. نه نو چې سړی لکه مجبوره شي او څه پریشاني راشي نو آیس طرف ته پکار ده چې لاړ شي. مشتاق صاحب زه به لږ د دې ایکسپلینیشن وکړم دا او دا ډېره دا مسله کامن ده چې په فیملي کې چېرته په یو خاندان کې
څه سډن ډیت وشي یا بله داسې ناخوشګواره واقعه وشي نو د پښتنو سره چې کومه دی دا شارټ کټ لاره چې کومه ده دا د نشې ده د هغه ته دغه پرابلم یا دغه مسلې حل ښکاري نو دې سایډ ته لاړ شي نو دا دی چې په جړا شو او دغه شو نو دی دغه شان ته لکه مطلب د یو سډن ډیت د وجې چې کومه دی منشیاتو سایډ ته تللی او بیا چې کومه دی هغې کې دې ته موږ ډرګ انډیوس سایکوسس وایو نو هغه مسله دا په دې وخت کې چې کومه دی دا بالکل ریکور شوی دی او کافي میشي لا پاتې د مزید به ځکه چې سایکوتراپي کې د دې څه پیریډز پاتې دي چې دا مکمل شي انشاءالله بیا به ځي کور ته الله دې مو بدرنګ ډاکټر صاحب چې ته د داسې خلکو د زړه درد اواز سازېږي که نه الله دې نورم کامیاب کا دا څومره مریضان دي کتونکو ټایم که پروګرام اوږدېږي تاسو به خفه کېږئ نه خو موږ وایو چې زموږ په دې معاشره کې دغه په نشو کې دا ککړ خلک دي خدای دې تباه او برباد کړي چې دا څوک دا نشې خرڅوي او داسې ځوانان داسې مشران او داسې ګلان دا زموږ نه خاورې ریکوي او بیا دا اوس وګوره نو دغه ډاکټران لا پاسي او د هغوی ژوندونه بچ کوي نو کوشش وکړئ ژوند ورکوئ خلکو له ژوند مه ختموئ وروره څه د نشه د کول او د کم ځای یې د خیره زه د کاټلنګ یم الو کلي سره تعلق ساتم جی ما به هیڅ کړي څونه ټایم دی چا په مې ورسره څکلی کم از کم 8 کاله مې څکلي دي او واده ماده دې کړی دی واده مې کړی دی بچي مې دي دوه او دا راته څومره پیسو نشه به دې کوله د ورځې ورځې مې 1000 روپۍ کول او دا کار مار دې څه کولو کار پاره مو د غواګانو پاره مو زه د کاټلنګ یم د الو قاسمي یم دا زموږ کلیوالی ته ملګری یم او خپله الکټریشن یم او زمینداري م کوو جي او وایس په مسکل چرس په مسکلۍ کې راغلي یو څونه وخت زندګي زما زندګي خو بس یو 3 کاله مه نشه مشه کړې ده او بچی مچی شته نه جی واده ماده نه دی کړی دی واده ماده نه دی کړی دی نه پس پوس نشه شروع کړي چې نه واپس جی بس توبه م ده ان شاء الله او راضي هم ډاکټر صاحب علاج نه مطمئن نه ډاکټر صاحب ماشاءالله موږ سره خپل له د پیملې او د ټیم تیر کو ماشاءالله او ډېر خپل علاج زبردست کتونکو ما ډاکټر صاحب ته سٹارټ کې خبر وکړه مال زه چې چرته هم داسې هاسپټل ته لاړ شم نو ما پاغې کې غټ جیلونه غټ کنده تارونه او ډېر زیات تلاشي نه اخلي زه کرانه نه وته هم ډېر زیات په ایزي طریقه باندې ما ته گیټ کولاو شو زران نه وته ما زما چیک اپ ونه شو جی نو ما ډاکټر صاحب ته وی چې یاره دا تاسو څنګه هاسپټل لا کوئ دا گیټ چې راته کولاو کو دا نو ډاکټر صاحب وی چې دا گیټ درته چا کولاو کو دم په نشه کې کګل سره دنن دونی می میشته غالبا وشولې او دا تاسو ته گیټ کولاو کو نو مې د تختی نه وی ډاکټر صاحب وی چې یاره د دوی لومبه ذهني علاج هم پکار دی کنه جی نفسیاتي کم مسایل نو به ولا کور کو یوازې دا نه دا ډاکټر صاحب تاسو به لګرنا واچوي په دا خبره باندې جی دا مشتاق صاحب دا سیده چې لکه سونه دلته ریهاب سنټر دی یو خو اغي چې کوم د پیشنټ څنګه راولي کور والا ته وی چې لکه تاسو به میش د سره نه ملاويږي نو دا نه ساينټیفیک خبره ده او نه په دې تحقیق شوه دی بلکې هغه د دوی سیټینګ ټیک نه هغه چې کوم د بیمار د تکلیف مکلیپي او هغه تکلیف دوی هندل کولای نشي نو په دې وجه باندې دی کور والا ته وی چې تاسو به ناراضي دا بالکل دا د اغي بچی دی یا کشر دی یا کور والا دی اغي چې سټي موم وګواړي دل راتلې شي د سره ملاوي دی شي نمبر 1 خبره دویم نمبر خبره تاسو څنګه د کیمرین اوټ دی ته ویل چې لکه هسپتالونو کې ډیر زیات وهل ټکول او داسې زونه کیږي زه دا پیغام صرف دا ریهاب سنټر والا د پاره ورکوم چې ګورئ دا زمنګ پشان انسانان دي دا زمنګ غرونه دي دا زمنګ پشان مسلمانان دي او دا زمنګ پشان ته دغه شان دوسترګي او دوه غوګونه د یو نارمل انسان پشان ته چې کوم دي دیم دي خو صرف فرق دا دی چې لږ دی د خپل لارې نه بې لارې شوي دي نو دې لار ته د راوستو دپاره چې کومه دی تاسو تحقیق وکړئ خپل چې طریقه څه ده په راوستو هغه د مسالې هغه روټ کاز ته لاړ شئ هغه جرلې ته لاړ شئ څه د وجې چې دوی دا نشه شروع کړې ده نو چې هغه مسلې سبسایډ شي انشاءالله دا به همیشه دپاره بیا د نشې نه بچي او نشې ته به نه ورځي کتونکو دا ویډیو در سره الله رضا دپاره مخکې شیر کړئ که د دیر باجول سواد بنو چې کم سایډونو خلک نو دلته تاسو خپل مریضان چې کم دی راوستلی شئ انشاءالله مطمئن علاج به کېږي که څوک یې راوستلی نه شي نو ډاکټر صاحب تاسو سره داسې سیسټم شته که تاسو یو سړی کال وکړي نو دلته تاسو خپل کسان ورلیږلی شئ او بالکل نه صرف د نشې بیمار دپاره بلکې داسې هم امبولینس سروس شته هغه چې کومه دی زمونږ سپیشل ټیم بزی پسې هغه باغ ځای نه فکر کوي مننه ویډیو در سره مخکې شیر کړئ چې الله تعالی داسې خلکو دا زندګي بدلې کړي